په سلګونو کسان د حکیم په سر حکومت ته په غوسه شول. حکیم څه وایي، خلکو نن کوم اقدام وکړ، حکومت یې بیا په دې اړه څه وایي، دلته ټول جزئیات راسره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. سلګونو کسانو د حکیم په ملاتړ او وزارت پر ضد لاره بنده کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د پرونۍ پریکړې پر ضد سلګونه کسان د حکیم الکوزی د کلینیک مخې ته راغونډ شوي دي او لاره یې بنده کړې ده. د عامې روغتیا وزارت یو هیات پرون له حکیم الکوزی سره لیدلی و. د هغه د درملو نمونه یې اخیستې وه او لابراتوار ته یې لیږلې ده او هغه یې له دې منع کړی دی چې خلکو ته دې دا درمل نه ورکوي او د جواز نه لرلو له امله یې د هغه کلینیک هم ورتړلی دی. عامې روغتیا وزارت چې د حکیم الکوزی له لوري جوړ شوي د کرونا وایروس ناروغي درمل دوی په لابراتوار کې ازمایي تر څو پوه شي چې دا درمل د کرونا ناروغانو لپاره ګټور دي او که نه. خو له پرون راهیسې د عامې روغتیا وزارت په دې پریکړې غبرګون ښکاره شوی دی او نن د حکیم الکوزی کلینیک مخې ته سلګونه کسان راټول شوي دي او د روغتیا وزارت د پریکړې پر ضد یې لاره بنده کړې ده. د یادولو وړ ده چې هر درمل چې د انسانانو لپاره جوړیږي هغه تر ډیرو ازمایښتونو تیریږي او وروسته بیا انسانانو ته ورکول کیږي. خو د حکیم الکوزی درمل چې هغه وایي نیغ په نیغه انسانانو ته ورکړي دي او ټول ورسره رغېدلي دي. یو شمېر خلک پرې نیوکې کوي چې باید لومړی د دغو درملو هر ډول ازموینه وشي تر څو خلک له بل مشکل سره مخ نه کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. کوم زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت، د لوی الله په امان.